بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمنو ملګرو، هیله یم چې ټول روغ جوړ اوسئ. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دا در زده کوم څه ډول کولی شو موږ او تاسې فیس یا مخ چې دی سپین کړو. دا عکس اگر چې ما سره مخکې اوس هم سپینوالی لري، خو زه دا غواړم چې لږ نور هم سپین کړمه. مختلفې طریقې دي دې دپاره چې موږ او تاسې یو مخ سپین کړو. یعنې روشونه مختلف دي، خو زه تاسو ته تر ټولو ساده او اسانه طریقه زده کومه. کله هم چې تاسې عکس ځان ته اوپن کړئ، تر هغې وروسته به تاسې راشئ سلیکټ مینو ته چې راغلی، تاسې به دلته ورته کالر رینج انتخاب کړئ. کله مو چې کالر رینج ورته انتخاب کړو دوستانو، دا به د سلیکشن په حالت کې ساتئ، او تر دې وروسته به دلته دغه فیوزنس چې دی دا به تاسې ورته فرض کړه هماغه خپل عکس ته لیدلی، د هغې په اساس به ورته تاسې اندازه ورته ټاکئ. اوس د دغې عکس دپاره چې ده ما 15 فیوزنس انتخاب کړی، دا به کافي، دا ورته اوکې کومه. چې کله دوستانو دا ما اوکې که، دا ټول هغه ساحې چې زیات تور دي هغه یې ټول څنګه که خپله سلیکټ کړلو. تر دې وروسته زه راځمه دلته لیر پینل ته او کنټرول جی کوم. دا بکګراوند لیر چې دی د دې نه کاپي اخلم، دا کنټرول جی پریس کومه کیبورډ کې، له دې نه ما کاپي واخیسته. کله هم چې موږ دغه لایر ځان سره کاپي کړلو، اوس راځو موږ او تاسې سره دلته دغه کم اپشنونه چې دي، دلته موږ او تاسې مختلف اپشنونه لرو. دلته به موږ ورته سکرین انتخاب کړو. کله مې چې سکرین ورته انتخاب کړ، تر دې ځایه زموږ کار نور څنګه شو؟ خلاص شو. اوس داسې کار کوو، په همدغه لیر باندې موږ ډبل کلیک کوو. کله مو چې ډبل کلیک وکړه نو موږ سره بلینډینګ موډ اوپن کیږي. زه ډبل کلیک پې کوم تر څو ما سره څه شي؟ بلینډینګ موډ اوپن شي، یا لیر سټایل ما سره څنګه شي؟ اوپن شي. کله چې ما سره دغه وینډو دوستانو اوپن شو، اوس داسې کار کومه، انډرلاینګ لایر چې دی دا ورته راخلمه له دې ځایه. اوس دلته موږ سره 0 دی، دا به زه ورته انتخاب کړمه فرض کړه 15. له همدې ځایه دا لږ راخلمه 2 4 یا 6 به ورته دا انتخاب کړم. او تر دې وروسته بیا هم همدلته راځم درېږم، دا کوم ویکتور چې ښکاري آلټ لیفټ کلیک راخلمه، د دې نیمایي حصه چې کوم دی دا څنګه کوم؟ دا هم 15 کومه، ځکه هلته موږ فیوزنس ورته 15 انتخاب کړی، دا هم ما ورته څنګه که 15 انتخاب که. که چېرته به یې دې کې زیات تغییر راولو، هلته فیوزنس موږ 15 انتخاب کړی، دا ورته 80 کو، بیا هغه کم تغییر چې پکې راځي هغه معلومیږي چې دې کې ایډیټ شوی، یعنې ډېر سره ښه نه کیني بیا. نو بنا موږ او تاسې چې کوم فیوزنس ورکړی و هماغه اندازې فیوزنس دلته هم ورته ټاکو. دا ورته څنګه کوم؟ اوکې کومه. چې کله مې اوکې که دوستانو وګورئ دا عکس موږ سره څومره سپین شو. ګورئ زه یې لومړني حالت ته اړوم، لومړی موږ سره دغه ډول عکس و، اوس موږ سره دغه ډول عکس ده، یعنې ډېر زیات تغییر پکې راغی. مخکې موږ سره دا عکس په دې رقم تک تور و، دا ځایونه غاړو ته یې وګوره دا ځایونه تور دي، دا ځایونه موږ سره تور و، خو اوس چې پکې کوم تغییر ما راوسته تاسې اوس وګورئ دا ځایونه ټول مکمل څنګه شو؟ سپین شو، روښانه شو او ښکلی شو. نو په دغې طریقې سره دوستانو موږ او تاسې کولی شو چې یو عکس ځان ته څنګه کړو، د یو عکس مخ غاړه سپین کړو او روښانه یې کړو ځان ته. په دې هیله یمه چې له دغه درس څخه مو یو څه زده کړی واوسېږي. تاسې کولی شئ چې مختلف عکسونه ځان ته ډاونلوډ کړئ د ګوګل څخه، او بیا دغه پریکټس پرې وکړئ. دغه کوم عکس چې ما ځان ته ډاونلوډ کړی و دا د ویکټیزي په نوم باندې یو ویب سایټ دی، هلته چې دی ډېر های کوالټي ایمیجز شته. تاسې کولی شئ چې د هغې څخه یا د ان سپلش په نوم باندې یو ویب سایټ ده موږ سره، پینګوینګ په نوم باندې موږ سره ویب سایټ ده. دغه ویب سایټونو څخه کولی شئ های کوالټي پکچرز ځان ته ډاونلوډ کړئ او بیا پکې خپل د فوټوشاپ پریکټس وکړئ.